محسن داوړ وایي د منظور پښتین نیولو د لر او بر یو افغان ناره بیا ژوندۍ کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ په پېښور کې د ارمان لوڼي د تلین په مناسبت جوړه شوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د منظور پښتین نیولو افغانان سره بیل کړي نه دي، بلکې د لر او بر یو افغان ناره یو ځل بیا را ژوندۍ کړه. محسن داوړ وایي پاکستانی ریاست غوښتل چې د مشر منظور پښتین په نیولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ بلکې د لر او بر افغانانو غږ خاموشه کړي، خو داسې ونه شول، بلکې دا کلمه چې موږ وایو لر او بر یو افغان دی یو ځل بیا د میلیونونو کسانو په خوله راتازه شوه. نوموړي د ارمان لوڼي د تلین په غونډه کې د وینا پر مهال پاکستانی ریاست ته په خطاب کې په ټینګار سره یو ځل بیا وویل لر او بر یو افغان دا ستر حقیقت دی چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. د محسن داوړ پر وینا لر او بر یو افغان ځکه یو ستر حقیقت دی چې د منظور پښتین د نیولو په غبرګون کې په ټول افغان خاوره پراخ احتجاجونه وشول او د هغه د خلاصون لپاره یې مټې راونغاړلې. محسن داوړ زیاتوي پاکستانی ریاست ډیره هڅه وکړه څو زموږ غږ چوپ کړي، خو پر دې به هیڅکله هم بریالی نشي ځکه چې زموږ ولسونه ویښ دي او دا لاریونونه او احتجاجونه به په لر او بر کې د یو پلان له مخې په پراخه توګه روان وي. محسن داوړ د ارمان لوڼي د لومړي تلین په مناسبت هم وویل چې ارمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه هستي وه. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي، که مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم ضروري شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.